د افغانستان د ستر پرمختګ نړۍ حیرانه کړله. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. چین په افغانستان کې د موټرو د بطریو تولید برخه کې پانګونه کوي. د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي چې چین په افغانستان کې د برېښنایي موټرو د بطریو د تولید د فابریکې له جوړولو سره لیوالتیا لري. د صنعتکارانو ټولنې د غړو په وینا چینایي پانګوال وایي که د افغانستان او چین ترمنځ د بانکي ستونزو د حل لازمي اقدامات وشي، دوی حاضر دي چې په افغانستان کې په لویه کچه پانګونه وکړي. د صنعتکارانو ټولنې رئیس عبدالجبار صافی وایي چینایي پانګوالو په ټوله کې په افغانستان کې د نورې پانګونې لپاره هم لیوالتیا ښودلې ده. بل لور ته د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم وایي په هیواد کې کورنۍ او بهرني پانګوالو ته د پانګونې په برخه کې زمینه برابره ده، او زیاتوي چې د چین په شمول د نړۍ د هرې برخې پانګوال کولی شي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. بلخوا افغانستان کې د روغتیایي اړتیاو پوره کولو لپاره د مرستو غوښتنه وشوه. د روغتیا نړیوال سازمان د راتلونکو 4 میاشتو لپاره په افغانستان کې د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د 125 میلیونه ډالرو غوښتنه وکړله. دغه سازمان د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 33 روغتونونو سره چې شاوخوا 9 میلیونه افغانانو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول د مرستې د درېدو خبرداری ورکړې دی. د روغتیا نړیوال سازمان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي که په افغانستان کې د دوی د بودیجې د کمښت غم ونه خوړل شي، 8,15,000 ماشومان به په سخته خوارځواکۍ اخته شي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته د اندېښنې ترڅنګ په ورته وخت کې د افغانستان لپاره یو 3 کلن پلان جوړ کړی دی چې د 3 کلونو لپاره 2.4 میلیارده ډالر مرسته راغونډه کړي. خو تر دې دمه د دې مرستو په اړه ژمنه نه ده ورسره شوې. دا زموږ چمتو شوي ویډیو کو تاسې په دې اړه کوم نظر لرئ نو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.